السلام علیکم. زما نوم دی عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل موبایل د وائی فای سره څنګه کنیکټوئ بغیر د پاسورډه. په دې ویډیو کې به نه موږ څه سافټویر را ډاونلوډ کوو نه څه اپلیکیشن، بلکې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته سیټینګ ښیم چې هغه تاسو وکئ نو انشاءالله تعالی تاسو به د وائی فای سره خپل موبایل کنیکټوئ بغیر د پاسورډه. دوستانو راځئ چې شروع کوو. خپل د موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ او هلته چې دی وائی فای آپشن ته به لاړ شئ. وائی فای به آن کئ او د هغې نه بعد چې دی ما سره یو وائی فای اویلیبل ده. دوستانو په دې باندې چې زه کلیک کم نو دا اوس پاسورډ غواړي او پاسورډ اوس موږ ته نه دی یاد. نو په دې ویډیو کې څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په شروع کې ویله چې زه به تاسو ته داسې طریقه ښیم چې هغه تاسو وکئ نو انشاءالله تعالی تاسو به د وائی فای سره خپل موبایل کنیکټوئ بغیر د پاسورډه. د موبایل کې چې کومې درې بټنې وي، دا دې سیټ ته چې کومې درې بټنې وي، دا چپ سیټ ته چې کومه بټنه دا به کلیک کوئ تاسو نو ستاسو مخې ته به څه آپشنې راشي، ایډوانس او ډبلیو پی ایس پوش بټن او ډبلیو پی ایس پن انټري. دوستانو چې کوم وائی فای راوټر سره تاسو خپل موبایل کنیکټوئ نو په هغې کې یو بټن وي ډبلیو پی ایس پې لیکلي، څنګه چې تاسو په سکرین باندې اوس اینئ نو پهله به تاسو موبایل کې چې کوم ډبلیو پی ایس پوش بټن دا به کلیک کئ او د هغې نه بعد به هغه وائی فای راوټر کې چې کومه ډبلیو پی ایس بټن وي هغې باندې به 2-3 سیکنډه زور وکئ او بیا به یې پرېږدئ. دوستانو ستاسو موبایل چې دی دا به خپله هغه وائی فای سره کنیکټ شي، بس لږ شانتې صبر به ورته کوئ یو څو سیکنډه. دوستانو تاسو اوس کتلی شئ چې زموږ موبایل د وائی فای سره کنیکټ شو بغیر د پاسورډه. دوستانو په دې طریقې سره تاسو وائی فای سره خپل موبایل کنیکټولی شئ بغیر د پاسورډه. نو دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو ضرور لایک کوئ او د دې په شانتې د نور ویډیوګانو دپاره زموږ چینل هاو ټو پښتو ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.